السلام علیکم ملګرو. آی سی سی کرکټ ورلد کپ 2023 کال نن چې کوم میچ شو د کرکټ مینوالو د نننی میچ نه ډیر زیاته تمه توقع و چې ډیر ګرم میچ به کیږي، ډیر خوندور میچ به کیږي. اولنی میچ کوم وګورو انګلند او نیوزیلند دغه میچ نم د کرکټ مینوالو ډیر زیاته تمه توقع و چې دغه به ډیر زیات ګرم میچ به کیږي. نننی میچ نه د ټورنمنت فیورټ ټیمونو ټورنمنت فیورټ میچ دغه استرالیا او د انډیا ترمنځ خو ډیر بیکاره د بو شو د استرالیا ولا تجربه کولی په دغه انډیا په جنوب باندې که څه کال موږ وګورو نو په دویم بیټینګ باندې چې کوم ټیمونه چې دویم بیټینګ کړی دی هغه میچ ګټلی دی. واحد یو د افریقا ټیم دی چې افریقا ټیم 430 سکور کړي او سریلانکا ورپسې 306 سکور په 110 سکور باندې میچ بیلو. دغه یو واحد میچ پکې چې اولنی بیټینګ باندې ګټل شوی. نور بقایا ټول میچونه چې څومره شوي دي په دویم بیټینګ باندې ګټل کېږي. که د بنګلادیش میچ ته موږ وګورو، که د نیوزیلند میچ ته موږ وګورو، که د ننني میچ ته موږ وګورو، د انډیا او استرالیا چې کوم شو 199 سکور استرالیا ټیم وکړل. دغه میچ سکور کارډ سره شریکوم 2023 ډېر خوندورې لوبې پکې د فعل حل نه شوي، لوبې پاتې دي، خوندورې لوبې به کېږي انشاءالله. دغه میچ سکور کارډ طرف ته راځو. استرالیا او د انډیا میچ نن کوم میچ شوی دی. استرالیا ټول ټیم په 199 سکور باندې آوټ شو او وارنر پکې 140 سکور کړی دي او سمیت پکې 46 کړی دي. د انډیا ټیم ته کوم راشو، انډیا ټیم ته انډیا بیټینګ ته موږ ګورو نو انډیا ته هم مشکلات پیدا کړي وو استرالیا ټیم، ځکه چې درې لوبغاړي په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري د سکور کارډ درې لوبغاړي په صفر باندې آوټ شوي وو. روهیت شرما، ایشان کشن او شهریاز په صفر باندې آوټ شوي او په درې سکور باندې درې کسان آوټ وو. دلته کوهلي او کے ایل راهول په 500 پورې مطلب دی دواړو وکټ ورکړی وی نو بیا دغه انډیا ته دغه میچ ډېر زیات مشکل کېده او استرالیا دغه میچ په خپل نوم باندې کوپ بیا خامخا ګټه، ځکه چې ډېر غټ سکور بیا پاتې وو او د دې کم مین 15 پلیران چې دی هغه به آوټ شوی وي. خو نه داسې ونه شوله، دغه درې واړه په صفر باندې آوټ شو، په درې سکور باندې درې لوبغاړي د انډیا سوېدلي او کے ایل راهول او ویرات کوهلي 115 سکور پارټنرشپ په خپل ټیم د مشکلات نه وستو او دغه میچ انډیا په خپل نوم باندې کو. دغه ولنی میچ د انډیا او د استرالیا چې کوم نو کوهلي پکې 15 اتیا وکړل او کے ایل راهول پکې 19 وکړل، ناټ آوټ شو، ناټ آوټ پاتې شو کې او ویرات کوهلي پکې آوټ شو. نو دغه د ننني میچ سکور کارډ تاسو سره شریک کړو، خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې استرالیا ولې دومره کم سکور وکړل، دومره غټ بیټینګ باندې. د ویډیو کتلو ډېره مننه. زمونږ یوټیوب چینل او ټیک ټاک اکاونټ سره هم سبسکرایب کړئ، هلته هم تاسو ته د کرکټ تازه معلومات ملاویږي. همدغه رحمان الله کرکټ ټي وي باندې زمونږ دغه درې واړو اکاونټونه دي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زمونږ پیج ته سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.